د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی حضرت خباب رضی الله عنه، دا د یو سړي غلام و. د هغه غلام و، نو هغه به ورته ډېر زیات تکلیفونه دی چې کله مسلمان شو نو ډېر زیات تکلیفونه به یې وررسول، ډېر زیات ناشنا سزاګانې به یې ورکولې. یوه ورځ یې ورسره داسې کار وکړو چې دا یې راونیودو او دغه یې وله راوړه، دا کویله نه ده کویله، نو دغه کویله به یې راوړه او هغه به یې ورته ګرمه کړله او په ځمکه باندې به یې ورته خوره کړه، په هغې باندې به یې دغسې سملاو او پاسه به ورغوتو، په سینه باندې به ورته ولاړو. وایي دا کلمه پرېږده، دا کومه کلمه چې تا ویلې ده د پیغمبر، دا کومه کلمه چې دې ویلې دا پرېږده، یعنې په دغه حالت کې به ته مړ شي، په دغه حالت کې به د روح وځي او وایي مردار به شي. داسې ناشنا خبرې به یې کولې. هغو ته دا پته نه وه چې هلکه ده چې دا کوم دولت حاصل کړی دی دا دې کې چې یو سړی مړ شو هغې ته مردارېدل نه وایي، هغې ته شهادت ویلی کېږي. بهرحال دی به په سینه باندې ورته ولاړو او دغه خبرې به یې ورته کولې چې کلمه پرېږده، که نه په دغه حالت کې به مړ شي. دا قسم تکلیفونه به یې ورکول. بیا چې به کله کوز شو او داسې به هم نه کوزېدو چې کله به د هغه عبدالله د خباب رضی الله عنه د وجود نه هغه وینې راووتلې، هغه سکاره به په هغې باندې مړه شو، لږ به کمزوري شو، لږ به نرم شو، نو د هغې نه بیا دا سړی کوز شو. خباب رضی الله عنه بیا کله ټیک شو، لږ به په هوش کې راغی، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام خواله یو ځل راغی. نبي علیه الصلاة والسلام د بیت الله شریف په سایه کې آرام فرماو، آرام یې کوو، خپل څادر یې سر ته ایښودلی و او دو. دغه خباب رضی الله عنه راغی، نبی علیه الصلاة والسلام راویښ شو، پوه شو چې څوک را روان دی. چې کله رانږدې شو نو دغه صحابي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي، وایي د الله رسوله دا دین اسلام دا خو مونږ د الله جل شانو دپاره قبول کړی دی، دا خو مونږ د الله جل شانو د رضا لپاره قبول کړی دی. ته زما دا وجود وګوره، لمن یې ورته له شانه واړوله، ته زما دا وجود وګوره، په دې کې خو داسې غټ کندې جوړې شوي دي د سکروټو د وجې نه، په دې کې خو د کویلې د وجې نه داسې غټې کندې جوړې شوي دي، زخمونه پکې جوړ شوي دي. دا وګوره، دا دین خو مونږ د الله جل شانو دپاره قبول کړی دی، دا دین که حق دی نو دا خلک مونږ ته تکلیفونه ولې رارسوي. هغه خپله لمن یې ورته واړېله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه زخمونه ولیدل، دا خو ډېر زیات ظلم یې در سره کړی دی، ستا د آقا چې هر څوک دی، ستا د مشر چې هر څوک دی، ډېر زیات ظلم یې در سره کړی دی، خو ته په دې باندې خفه کېږه مه، ته ځکه مه خفه کېږه چې ستا نه مخکې په دین اسلام کې داسې خلک وو، داسې مسلمانانو په داسې طریقه باندې هغه خلکو ایمان قبول کړی و چې هغه خلکو باندې خپلو مشرانو، خپلو خاندان والا، خپلو آقاګانو داسې ظلمونه وکړل چې د هغې بیانول وس نه کېږي. که هغه زه بیانوم نو ستا به هم کیفیت خرابي، زما به هم کیفیت خرابي. خباب رضی الله عنه ته وایي د الله رسول وایي ما ته بیان کړه چې زما لږه تسلي وشي، ځکه دا خلک خو په ما باندې ډېر زیات ظلمونه کوي، زما د آقا او زما د مشر خو ډېر زیات تکلیفونه ما ته رارسوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل په مخکې زمانه کې داسې مسلمانان تېر شوي دي، داسې ایمان والا تېر شوي دي چې خپلو مشرانو به په ځمکه کې ښخ کړل، نیم به یې په ځمکه کې دغسې ښخ کړل او په سر باندې به یې ورته عرب کېښودله، آرام دا مونږ چې پې د لرګي کټ کوو، دا عرب یې ورته کېښودله په سر باندې او دا خبره به یې ورته کوله چې دا کومه کلمه تا ویلې دا کلمه پرېږده، که نه په منځ باندې به دې دوه کړو. خو هغه مؤمنانو کلمه نه وه پرېښودلې، هغه مؤمنانو د دین اسلام د محبت او د عشق د وجې نه کلمه نه وه پرېښودلې، هغه مؤمنانو د دنیا د ظلم او د دنیا د یرې د وجې نه خپل دین او خپله کلمه نه وه پرېښودلې، هغه ظالمان راولګېدل او په ارامانې په منځ باندې دوه کړل، د هغې باوجود هغو د دین اسلام نه ونه وتل، داسې قسم تکلیفونه وررسولی شوي دي.